دا خبر مخکې مقدمتن ذهن کې کېدا وای چې دنیا کې چې خلک کم کارونه کوي دا دوه قسمه دي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله تعالی اغاثة اللحفان فی مسائد الشیطان په دې کې دا تقسیم ذکر کړی دی چې دنیا کې کوم افعال سره کوي دا دوه قسمونه دي یو هغه کارونه چې هغه په نیت د عبادت باندې په نیت د تقرب الی الله باندې خلک کوي او د ثواب نیت د خلکو یې نو دا کارونه چې دي په دې کې به نیت فرض او لازم به سره به نیت کوي په دې کې اراده او قصد دا به لازم دی او دویم هغه عملونه چې هغه ته ازاله النجاسات وي ګندګیان لري کول یا په بل تعبیر باندې د فقهاو په اصطلاح کې هغه ته ترکات وي هغه کارونه چې هغه د نکولو کارونه دي چې سړی نه کوي یا پر خودلې شیونه چې سړی پریدي او قران او حدیث کې امر راغل جدا کار باندې کوي نو بدی کې نیت لازم نه بدی کې خلق نیت نه کوي تشریح د دې اجمال د څه ده بعض دې کارونه چې هغه کې د عبادت ماده پرته او د تقرب الهي الله ته د نزدېکت معنا پرته لکه منځ کول شو روزه ول شو حج شو زکات شو دغه شان هغه عبادتونه چې او دس ده غسل له تیمم له دا کارونه چې کوم دي د باب العبادات دي او دا دس او تیمم او دا غسل دا ازاله الحدث ده ځان به د سلری کول او دس را وستل دا عبادت شو نو په دې کارونو کې نیت فرض ده په دې کې بخامه سره قصد اراده او نیت کې دا لازم ده او د دویم جز مثال لا ده چې کوم باب الترکات دي یا ازاله النجاسات د سب ګندګي لري کول دي لکه زنانه واشنګ ماشین ته جامع واچي پای کې دا نیت مخکې نه کوي چې موږ دا نیت کوو چې بده به منځ کوو فلان فلان دي نیت په کې خلک نه کوي یو سړی دغه د یخنۍ د پیدا کول لپاره خپل سر یې ګرمي شوی د پیپ ته سر ونی وینځه دا سړی په دې کې څه د عبادت نیت نه کوي اصل د تبرید او د اخوالي نیت وکي یو انسان د خپل ټوپۍ انځي بوټان انځي موزه جرابه انځي په دې کې نیت ضرورت نشته ځکه دا ازاله النجاسات دي یا بعض هغه ګناهونه چې سړی نه کوي نو هغه د لپاره نیت ضروری نه لکه سړی وایي چې زه نیت کوم چې زه زنا نه کوم زه نیت کوم زه بغلا نه کوم دې خبرو کې نیت ضرورت نه په شریعت مطهره کې او قران او حدیث کې شارع په دې زور هم نه ورکړي چې په دې باب کې متدس نیت کې د زور نه ورکړي نو دې تر فقهاو په اصطلاح کې ترکات وي هغه کارونه چې هغه باندې کېږي او قران او حدیث کې داغه من راغل چې دا باندې کوي تاسو په دې فرق چې تاسو ځان کوی کې نو ډېری خبرې بیا سړی ته اسانيږي د الله په توفیق باندې نو ګناهونو کې دا قانون چې باندې کې خلک نیتونه نه کوي چې زه نیت کوم چې دا ګناه باندې کوم دې نیت پکې نه دا وجه چې شریعت کې دا قانون دی چې یو سړی ګناه په صحیح نیت باندې کوي نیت ته صحیح کوي او ګناه کې دا سړی ډبل مجرم کیږي او په دې صحیح نیت باندې ته ثواب نه ملاويږي بلکې دا ډبل مجرم دی ځکه دا ګنام کې ګناه د لپاره بیا نیتونه کې جزمانیت په دې کې څه ده نو نیت چې دا لنډه یاد کړئ چې دا په هر عبادت کې نیت فرض دی د دې ادله سره په قران او حدیث کې ډیر شی دلایل دي قران چې ته لټه نو قران د دې دلایل نه ډک دی ډک یو آیت کریمه چې ما په دې مقدمه کې ولوستو دا د نیت د فرضیت دلیل دی یا ایها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه کله تاسو پاتې مانځه تعدین مخکې دا ټکه حذف دی اذا اردتم کله تاسو اراده کوئ د مانځه د قمتم معنا ده او اراده او نیت او عزم او قصد دا څلور وړ شي چې کوم دی دا یو شی ده اراده نیت عزم قصد دیو نیت تعریف چې کله فقها کوي او د علم اللغت والا علما چې د نیت کم تعریف کوي
نو هغه دا تعریف کوي چې العزم علی الشیء په یو شی باندې عزم کول او په یو فعل باندې اراده او قصد کول د ته په شریعت مطهره کې نیت ویل کیږي. نو دا اولنی دلیل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. دا قمتم معنا اردتم، دا اراده ویل کیږي، نیت او قصد او اراده ته. نو قران نم دا خبره ثابتيږي چې نیت په عبادتو کې دا فرض دی او لازم دی. بل دلیل د قران نه دا معلومیږي چې الله قران کې ویلي فاعبد الله مخلصا له الدين. ته د الله د سه بندگی کوا چې اخلاص کوونکې داغه د پاره د دین د بلنې او د دعا او د دین کې به اخلاص کې. الوضوء من الدين او د دین نه ده. ځکه مخکې موږ ویلو چې دا د ایمان یو نخم دا د سړی به ودس کوي او ترجمه کې داغه فضایل او مسائل بعضی بیان شوي دي. دا بل آیت چې ما ولست دي کې الله دا امر کړی دی وما امروا الا ليعبدوا الله. خلقو ته امر نه شوی مگر د دې خبر چې د الله بندگی وکړي مخلصین له الدين. د الله بندگی کې بسړی اخلاص کوي. او مخکې جمعه کې موږ ویلو چې اودس یو مستقل عبادت ده. ځکه چې بده اودس کې سړی ود کېدو مند به نه کاو اسه چې د اودس کوم ته الله رب العالمین د اجر ورکړي ګناونه نه لريږي اگر کتاب کې مند نه کاو. یو صحیح حدیث کې دا راغلی نبی اسلام اودس وکړو نو یو ملګری و یا رسول الله علیه الصلاه تیمم وو زره بیا اودس چې زره تیمم وو و یا رسول الله منځ ته خاصم ټیم ډیر دی مخکې ځای کې بده اودس کړی وې نبی رسول کې دې چې ځای مخکې ځای ته ونه رسېږم. د دې څه ګارانټي زمونږ سره نشته چې موږ به مخکې ځای ته ورسېږو د اودس ځای ته د وبو ته یا جمعات ته یا چینی او خړ ته به موږ ورسېږو. ځکه ما زر تیمم او په طهارت کې لاړ شمه. هغه حدیث هم تاسو اوریدل او تیر جمعه کې چې وسړي سلام واچو او نبی صلی الله علیه وسلم بیا ودسو د تشو د سمات نه پاسې دلو نو زره په دیوال باندې تیمم او هغه ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بیا او فرمایل چې زدا خبره بده ګڼم چې زدا سلام جواب ورکم علی غیر طهر بغیر د طهارت نه. نبی اسلام با او د سماته چې وکړه د دې حدیث معلومیږي او به نږدې نه ملاویدلې لارو په کې ډیر او د طهارت د حصول لپاره به تیمم کاو. د الله نبی د سیو چې هغه په افضلیت باندې عمل کاو په اکمله طریقه به عمل کاو. ځکه ډیر نظیف او پاک سړیو او د طهارت چې د دې ډیر اهتمام کوونکې او دغه د وجه نه غبا به او د سنه ګرځیدا. اگر که امت تدریج گنجائش ورکړې ده او جواسل خلق به او د سو ګرځي امت ته دا رسخت ورکړه ده پاسانه باندې خپل امت ته امر کړی دی لیکن دومره دا چې خپل په اکمله طریقه باندې عمل کوو په افضل او په اعلی طریقه عمل کوو. نو او داس یو مستقل عبادت ده او مستقل عبادت د لپاره نیت کول چې دی دا شرط ده دا لازمه ده. احادیث د دې دلایل امام بخاری صحیح البخاری کی دا باب راوړل دی باب تسمیه علی کل شیء په هر چیز کې بسم الله چې هغه من باب العبادات دا قاعده به کې محذوفه ده دا وایا او الله رب العالمین د تقرب کوم اسبابي دي کې بسړی بسم الله وای وحتى الوقاع د بخاری سے باب ده سره چې په جما کې هم سړی بسم الله وای. امام بخاری رحمه الله تعالی الباری دا د انما الاعمال بالنیات والا چې کوم حدیث دا په صحیح بخاری کې شپږ کړه راوړل دی. باب بدل وحی چې شروع کی دا غینه مخکم دا حدیث راوړل دی. کتاب الوضو چې شروع کی پای کې دا حدیث راوړل دی. د تیمم په باب کې دا حدیث راوړل دی. کتاب العتق کې دا حدیث راوړل دی. باب ترک الحیل کې دا حدیث راوړل دی. په ډیرو ځایونو کې راوړل دی او په ټولو ځایونو کې دا اشاره لګول چې ګوره طلاق کې دا حدیث دی. طلاق دې د فار او چې په صاحب طلاق کې نیتو انما الاعمال بالنیات نو طلاق به معتبري او کاسه غب شپ لګې نو ته ګناګاری خو خزانه طلاقيږي. غلام چې آزادې نیت بکې د عتق او د ثواب نیت چې دی وو غلام به آزادېږي او داس چې کینو نیت بکې د خپل اهل خواله ورزین او نیت بکې د نیک عمل او د صالح بچی د فار به نیت کې ټولو زینو کې د بخاری صاحب غرض د دې حدیث راوړلو په دې مکررو زینو کې دا ده چې په هر عمل کې نیت دا شرط انما الاعمال بالنیات
په باب الهجرت کې مراوړ ځکه بدی حدیث کې د هجرت ټکی راغلی دی نو د هجرت کې هم دا حدیث راوړی دی چې هجرت کې نو نیت به کې خالص کې او چې نکاح کې هم نیت به کې خالص کې ځکه دې حدیث کې نکاح ټکی مشته نو په شپږو ځایونو کې دا یو حدیث راوړی دی چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمایي چې د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی انما الاعمال بالنیات موږ سره کوم کتاب رو د معرفت السنن والآثار دا غي اول جلد ما وس لټاو په کې د امام شافعي صاحب قول له امام شافعي رحمه الله وی دا حدیث چې کوم د انما الاعمال بالنیات حدیث ده دا ثلث الاسلام ده اسلام بدري حصو کې ته تقسیم کا پر درې حصو کې یو حصہ چې کوم د نیت ده نیت ځکه په اسلام کې عبادت ډیر دي دا د سنواله د حج پورې د قرباني پورې د صدقو پورې د عقیقو پورې تیمم وغیرہ دا ټول عبادت دی په اسلام کې تاسو جمعه سره روان و جمعه منزله دا عبادت ده نو لهذا ثلث الاسلام د اسلام درې حصہ چې کوم د نیت ده انما الاعمال بالنیات دا ثلث الاسلام ده دا ځان له یو غد بحث د چې په حدیثو کې بعض روایتونه دي دي چې علما او مدار الاسلام وي بعض حدیثونه دي چې هغه ته علما د اسلام میچن وي بعض حدیثونه دي چې هغه ته علما د اسلام کړای وي لك الحلال بين والحرام بين یو دا حدیث پکې ده من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد یو حدیث پکې ده انما الاعمال بالنیات یو حدیث پکې ده اسلام کې بعضی روایتونه د سړي قران او حدیث کې چې هغه روایتونه هغه ته علماء ځان نمونه ورکړي دي سلسل اسلام قواعد الاسلام د نمونه ورکړي دي هغه روایتونه ځکه دا بنیادی روایتونه دي چې د اسلام ډیر احکام او ډیر مسلې بدی حل کیږي علماء د فکر کړي او سوچ کړي دي نو ځکه دا سلسل اسلام دی نو که ساز خیال اسلام کې یو ظاهری عبادت دي ایو باطینی عبادت دي دا باطینی عبادت چې کوم د دې ته نیت ویل کیږي نو لہذا دا انما الاعمال بالنیات ولا حدیث چې ده دا سلسل اسلام دی